احترامات. دا خبره تر کوم ځای پورې حقیقت لري چې عربو د اسرائیلو پر وړاندې هیڅ نه دي کړي. امریکا د اسرائیلو په جوړولو کې له شاه فیصل او شاه عبدالعزیز سره کوم نوه دوکه وکړه. د عربو اسرائیلو لومړۍ جګړه څنګه پیښه شوه او څه پایله یې درلوده؟ دا دې ته ورته پوښتنې په همدې تاریخي ویډیو کې ځواب کوو. تر پای راسره وګورئ او د عربو د اسرائیلو د جګړې په ریښې باندې پوه شئ. یو وخت داسې و چې د عربو په هیڅ اخبار کې د اسرائیلو نوم نشو لیکل کېدلی او نه عربي رسنیو ته اجازه وه چې د اسرائیلو نوم واخلي. یعنی اسرائیل د عربو لپاره یوه کنځله وه خلاص. په نړۍ کې دوهمه نړیواله جګړه روانه وه. په عین وخت کې د عربو پر خاوره د اسرائیلي دولت د جوړېدلو چارې هم چټکې شوې. د اوسني سعودي عربستان بنسټ ایښودونکی شاه عبدالعزیز ابن سعود چې هغه وخت د سعودي عربستان بادشاه و، د امریکا له رئیس جمهور فرانکلین روزولټ سره یې اړیکه وکړه او هغه څخه یې وپوښتل چې عربو ستاسې څه وران کړي چې یهودان له نړۍ څخه راټولوئ او د عربو پر خاوره کې ورته یو دولت جوړوئ. فرانکلین روزولټ د شاه عبدالعزیز سره وعده وکړه چې د اسرائیلو په اړوند هره پرېکړه د عربو پر خاوره کې کیږي دا به د عربانو په خوښه وي. شاه عبدالعزیز هم د فرانکلین روزولټ په خبره باور وکړ او له دې موضوع نه یو څه قرار شو. دغه وخت په نړۍ کې دوهمه نړیواله جګړه روانه وه د 1939 نه تر 15 کلونو پورې. فرانکلین روزولټ د امریکا یو داسې رئیس جمهور و چې عمر خوړلی او ناروغ انسان و. د پولیو یا ګوزڼ په ناروغۍ باندې اخته و او د همدې جګړې په دوران کې مړ شو. پر ځای هیرو ترومن د امریکا یو نوی رئیس جمهور واک ته ورسید. په 1945 کال کې دوهمه نړیواله جګړه ختمه شوه او ترومن ته دوباره شاه عبدالعزیز د عربو پر خاوره د اسرائیلي دولت د جوړولو موضوع وریاده کړه. ترومن هم د روزولټ خبره تکرار کړه او ویې ویل چې د عربو د اسرائیلو اړوند چې هره پرېکړه کیږي د عربو پر خاوره دا به د عربانو په خوښه وي. شاه عبدالعزیز نور هم مطمئن شو او په دې باوري شو چې په دې موضوع کې امریکا له دوی سره ده. اخیر کوم ځای و چې امریکا له عربو سره دا وعده باید پکې پوره کړې وای. دا د ملګرو ملتونو هغه اجلاس او غونډه وه کومه چې په 1940 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د دې لپاره راوغوښتل شوه چې د اسرائیلو د دولت په اړوند پرېکړه وکړي. عربان په تمه وو چې امریکا به د اسرائیلي دولت د جوړېدلو موضوع حتما ویټو کوي یعنی ردوي به او دغه پرېکړه به د عربو په خوښه باندې کیږي. خو کله چې د ملګرو ملتونو اجلاس پر دې اړوند دایر شو امریکا نه یوازې دا چې د اسرائیلو موضوع ویټو یا رد نه کړه بلکې د اسرائیلو د تقویې لپاره نور ګامونه هم پورته کړل. د موضوع عربان حیران کړل. دغه وخت د سعودي عربستان د عربو او د امریکا ترمنځ تازه اقتصادي شراکت پیل شوی و چې د عربو پر خاوره د تیلو استخراج و د امریکایي کمپنیو لخوا. عرب دا وخت ډیر تیز وو، د اوس غوندې له جګړې څخه نه ویرېدل ځکه دوی څو کاله وړاندې بدوي ژوند څخه راګرځېدلي وو. بیرته هغه ژوند ته تګ ورته سخت نه و. د جګړې پرېکړه یې زر کولی شوه. خو د اسرائیلو پر خلاف پرې ټول میشن کې مهم رول د شاه فیصل ابن عبدالعزیز و. شاه فیصل ابن عبدالعزیز چې د شاه عبدالعزیز زوی و او د پلار له وفات څخه وروسته په 1940 کال کې بیا د سعودي عربستان بادشاه هم وټاکل شو. په پاکستان کې د فیصل آباد ښار او په اسلام آباد کې د فیصل مسجد هم د دې بادشاه اړوند دي. شاه فیصل هغه وخت د شاه عبدالعزیز د خپل پلار د واکمنۍ پر مهال د سعودي عربستان وزیري خارجه و او د اسرائیلو پر خلاف د میشن یې پر مخ باندې بیوه. کله چې عربان د ملګرو ملتونو له پرېکړې ناهیلي او ناخوښ شول په یاد ولرئ د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې چې د اسرائیلو د دولت د جوړېدلو په اړوند باندې وه له هیوادونو څخه پوښتنه کېده چې د اسرائیلي دولت باید د فلسطین پر خاوره رامنځته شي وکنه. په دې کې افغانستان، پاکستان او حتی هندوستان دا ټولو د اسرائیلو پر خلاف رایه کارولې وه. خیر دا یو ضمني موضوع ده. عرب چې کله له امریکا او د ملګرو ملتونو څخه ناهیلي شول نو پرېکړه یې وکړه چې په هر قیمت وي د وسلې په زور به یهود د عربو له خاورې څخه وباسي. همغه و چې په همدې کال په 1940 کال کې 12 عربي هیوادونو د سعودي عربستان پر شمول چې تر ټولو نه زیات رول پکې د مصر، جوردن، سوریې او لبنان و دوی په اسرائیلو باندې حمله وکړه. دا حمله ډیره سخته او شدیده وه. اسرائیلیان په فلسطین کې دومره ایثار کړل
هغه خاوره چې ملګرو ملتونو ورکړې وه هغه یې ورڅخه ونیوله. اسرائیل په ډېر یو کوچنۍ محدوده جغرافیه کې راګیر شول. تازه دومه نړیواله جګړه ختمه شوې وه. عربي هیوادونو سره د دوهمې نړیوالې جګړې کافي وسلې پاتې وې. د همدې وسلو په زور یې اسرائیلیان ښه په فلسطین کې وټاکول. د دې خبرې په اورېدو سره ستاسې په ذهن نه دا یوه جمله باید ووځي چې عربو د اسرائیل پر وړاندې هیڅ نه دي کړي. اوسني عرب نه یادو، پخوانیو زیاته قرباني ورکړې. د عربو او اسرائیلو دغه جګړه وغځېده او مسلسل عربانو کوشش کوي چې اسرائیل بیخي د فلسطین له خاورې څخه ورک کړي. خو په عین وخت کې د همدې جګړې کې یو بل تغییر رامنځته شو. یهودان چې د نړۍ په هر کونج کې وو هغوی د اسرائیلو په طرف را روان شول. په خاص ډول هغه یهودان چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړه کې برخه اخیستې وه په مختلفو هیوادونو لخوا، چې هغه کې اکثره په روسیې کې وو، جرمني کې وو، پولینډ په دې هیوادونو کې زیات وو او ښه ټرلینګ شوي عسکر وو. وسلو ته هم لاسرسی درلوده. د غربي طاقتونو سره هم اړیکې ښې وې. په خاص ډول له چکوسلواکیې څخه یې زیاته وسله ترلاسه کړه او بالاخره د فلسطین خاورې ته راغلل او د عربو پر خلاف یې جګړه پیاوړې کړه. په عین وخت کې دغه وخت هم یهود په اقتصادي لحاظ پیاوړي خلک ول. په مالی لحاظ یې یهودانو د دغه جګړه کې پراخه برخه واخیسته او د خپلو عسکرو او خلکو پراخه مالی ملاتړ یې وکړ. زیاتې وسلې ورته واخیستې. د یهودانو همدې کار د جګړې لوری بدل کړ او عربان ورو ورو پر شا سول او اسرائیلو بیرته هغه خاوره ترلاسه کړه کومه چې ملګرو ملتونو ورکړې وه. په همدې وخت کې یو بل رول منځته راغی، یو بله واقعه منځته راغله چې امریکا د عربو او د اسرائیلو ترمنځ د سولې یو تړون وکړ. د یو موقتي تړون و، یو څه وخت لپاره د جګړې درېدو لپاره و. عربو هم دغه جګړه ودروله، خو دلته اسرائیلو یو بله لوبه وکړه. د جګړې له درېدو څخه وروسته د هر عربي هیواد سره بیل بیل تړونونه لاسلیک کړل چې دې کار د عربو اراده د اسرائیلو پر خلاف کمزورې کړه. د سولې له دې تړون وروسته عرب بیا هم په قرار کېنناستل. دا ځل یې د سوریې مرکز دمشق کې د عرب لیګ یوه غونډه راوغوښته او دا غونډه د اسرائیلو پر خلاف یو سخت بایکاټ لپاره وه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې هیڅ عربي هیواد به اسرائیل په رسمیت نه پیژني. اسرائیلو سره به هیڅ نوه اقتصادي، فرهنګي، سیاسي تعلقات نه ساتي. په دې باندې هم قرار نه شول. هغه کمپنۍ چې د اسرائیلو سره راکړه ورکړه لري یا یې ریښه اسرائیلي ده، عربي هیوادونه به ورسره تجارت نه کوي، هیڅ نوع معاملات به ورسره نه کوي. په دې هم قرار نه شول او ویې ویلې هغه کمپنۍ چې له هغو کمپنیو سره اشتراک لري، کومې چې د اسرائیلو سره تعلق لري، موږ به له هغوی سره هم هیڅ نوع اقتصادي تعلقات نه ساتو. دغه د عرب لیګ یو ډیره سخته پریکړه وه. نن وخت چې موږ د اسرائیلو پر خلاف د بایکاټ کومې خبرې اورو، دې ریښه اصلا په دمشق کې د عرب لیګ له همدې غونډې راپورته کیږي. ګرانو کتونکو، د عربو او د اسرائیلو د جګړو داستان یو څه اوږد ده. له دې څخه وروسته په 1950 کال د عربو د اسرائیلو په دویمه جګړه کې څه وشول. 1960 کال شپږ ورځنۍ جګړه د 6 day war څه مطلب او څه تاریخچه لري. د 1983 کال د عربو د اسرائیلو وروستۍ جګړې څه پایلې درلودلې، یا د عربو دومره سخت نفرت څنګه اسرائیلو سره په یو محبت او نرمه لهجه بدل شو. دا او دې ته ورته ځینې نورې پوښتنې د عربو اسرائیلو د جګړو په همدې سیریز کې په نورو ویډیوګانو کې حتما ځواب کوو. خو تاسو تر هغې سبسکرایب اینډ فالو.